دیو جن محترم دی دنیا کې که تاسو وګورئ دلته د الله د وجود منکرین شته دی دلته د رسالت منکرین شته دی لیکن د مرګ منکرین دلته څوک هم نشته دی دی باندې یو مسلمان او کافر په دې باندې یو بد عمل او نیک عمل په دې باندې یو غریب او مالدار په دې باندې یو کمزور او طاقتور په دې باندې ټول په دې باندې متفق دي محترم دغه اختلاف نه کوي حسن بصری رحم الله فرمایي وای دا ملک الموت کورته هر کورته روزانه 3 ځل چکر را لګي راځي او کله چې انسان په دې د ګوري چې چا رزق ختم شوی دی چا ژوند ختم شوی دی نو کله چا په دې کور کې رزق او ژوند ختم شوی روح ورنه قبض کړي ویسي او بیا کله چې دا کور والا په دې میت باندې جړا کوي خفګان کوي دا ملک الموت راشي د کور په دروازه باندې ودرېږي आवाज کوي وای مانه د ژوند نه ختم کړي مانه د رزق نه ختم کړي زه خو مامور یم د الله د طرف نه را لېږلی شوی یم او زه به بار بار دې کور ته راځم تر دې پورې چې تاسو ټول بوزم د دې نو ویم سم ختم وکړم او بیا حسن بصری رحم الله فرمایي وای کله د ملک الموت د आवाज څوک واورېدي کور والا وکړي کله د ملک الموت دا څوک وویني څوک یې وویني د انسانانو یې وویني یاره دې د आवाज واوري دې د خبرې واوري دنه به مړی مړی هیر شي دا به په خپل غم کې شي په دې وخت کې دا 3 ځل هر کور ته راځي محترم ګوري دا حالات